السلام علیکم. ډیرو لیدونکو موږ ته کامنټ میسیجونه او ټلیفونونه وکړه فرانسوي درس باره کې. ما ویلې چې زه خیر دی ما ته چې کله وخت پیدا کېده یوه ویډیو به ورته جوړوم، نو دې نه پس به زه تاسو ته انشاءالله هره هفته کې یوه ویډیو د فرانسوي درس باره کې جوړوم او دا زموږ د فرانسوي درس شپږم نمبر درس دی. دا درس صرف زموږ د دیمونستراتیو خونوم لکه لیب خونوم دیمونستراتیو دې باره کې دی. ټول نه وړاندې که تاسو پخونوم باره کې معلومات غواړئ چې پخونوم څه شی دی نو هغه ته کولی شئ زما زړه ویډیو وګورئ. صرف زه به دلته دومره یاد دهاني وکړم چې پخونوم هغه شي ته ویلی شي چې په نوم په ځای استعمالیږي. لکه مثلا تاسو وایئ چې زه احمد کره تللی وم، هغه ښه و، هغه راغی د احمد نوم په ځای موږ ولیکه. موږ داسې هم ویلی شو زه احمد کره تللی وم، احمد ښه و، خو دلته موږ ویلی زه احمد کره تللی وم، هغه ښه و، د احمد په ځای موږ هغه استعمال کړو. نو دغه چې نوم په ځای چې راشي هغه ته موږ او تاسو وایو لیب خونوم. او نن زموږ د لیب خونوم دیمونستراتیو چې دا څه شی دی. لیب خونوم دیمونستراتیو موږ سره په فرانسوي کې 15 قسمه پخونوم دی: سلوی، سلویسی، سلویلا، سل، سلسی، سلا. دا هغه پخونوم دی چې کوم موږ په فرانسوي کې استفاده کوو. لیب خونوم دیمونستراتیو موږ سره باید همیشه ذهن کې دا یو سوال وساتئ چې په فرانسوي کې ماسکولا، فیمینا او پلوریال او سنګولیا دې دپاره همیشه لفظ بدلیږي، همیشه دې دپاره لفظ بدلیږي. مثلا لکه تاسو کله سلوی، سلویسی، سلویلا، سلوی، سلویسی، سلویلا. دا په انګلیش کې ورته موږ داسې وایو چې the one, those one or that one. په انګلیش کې داسې موږ وایو مثلا سلویسی، سلویلا، سلویسی. ښه، بیا چې کله اوس د دې جمع راشي، د دې خونوم جمع راشي، نو دې دپاره موږ دا استعمالو سو، سو، سوسی، سولا. د ماسکوله دپاره مثلا کوم شی چې مذکر وي هغه دپاره موږ دغه خونوم استفاده کوو. ښه، دې نه بعد چې کله موږ ښځې دپاره استعماله کوو نو هغې دپاره چې هغه شی مؤنث وي هغه دپاره چې موږ کوم خونوم استفاده کوو هغې دپاره سل، سلسی، سلا، سل، سلسی، سلا. دا هغه دیمونستراتیو خونوم دی چې موږ د مذکر دپاره استفاده کوو. اوس به زه تاسو ته د یوه معنا ووایم، معنا باره کې تاسو ته غږ کېږم چې دا کوم وخت کې موږ استفاده کوو او کوم وخت کې معنا یې څه شی ده. نو په فرانسوي کې به هم درته معنا ووایم، په انګلیش کې به هم درته معنا ووایم او په پښتو کې به هم درته معنا ووایم. معناګانې په پښتو کې یا په انګلیش کې یا په دغه کې ټولو کې یو شان دي، خو په انګلیش کې موږ تاسو ووایو چې the one, this one, that one, those ones, those ones. دغسې دا په انګلیش کې راځي. او په پښتو کې موږ تاسو لکه سلوي هغه یو، هغه یو، سلوي هغه یو، سلویسی دا یو، سلویلا هغه یو. نو په پښتو کې دغه معناګانې ورکوي. مثلا کله پښتو کې ته ووایې چې دا یو، هغه یو، هغه یو، دا معناګانې پښتو کې ورکوي. اوس مثال په طور باندې ته لاړ شې او د دکان ته، او دکان کې یو شی اخلې او دکان کې ورته ما ته کیک راکړه. کس تا ته وایي چې کوم کیک ته غواړې، دا کیک غواړې که هغه کیک غواړې، دا کیک غواړې که هغه کیک غواړې. دغه ټیم کې موږ استفاده کوو لیب خونوم دیمونستراتیو. هغه ورته اشاره وکړي چې مثلا دا کیک غواړې او که دا کیک غواړې. دې ټیم کې موږ استفاده کوو لیب خونوم. مثلا دوه پروفیسران روان دي، تا ته څوک وایي چې ستا د هسټري پروفیسر یا ستا د تاریخ پروفیسر کم یو دی، دا یو دی که هغه یو دی، دا یو دی که هغه یو دی. نو دې ټیم کې موږ استفاده کوو لیب خونوم دیمونستراتیو. دا یو
که هغه یو دا دواړه پرونوم دیمونستراتیو دی لکه مثلا سلویسی او سلویلا دا یو که هغه یو دې ټیم کې موږ استفاده کوو مثلا ته چاته ووایې چې زما کتاب کم یو دی دا یو دی که دا یو دی نو دې ټیم کې موږ هم دغه پرونوم les pronoms démonstratifs استفاده کوو اوس فرانسوي کې موږ تاسو وایو quel gâteau tu veux کم کیک ته غواړئ quel gâteau tu veux کم کیک غواړئ quel مطلب کم gâteau مطلب کیک tu مطلب ته vous مطلب غواړئ quel gâteau tu veux کم کیک غواړئ celui-ci او celui-là دا یو که هغه یو بیا ورته وښه quel gâteau tu veux celui-ci celui-là quel gâteau tu veux کم یو کیک غواړئ celui-ci دا یو او celui-là که هغه یو اوس ته به ورته مثلا ته جواب ورکې je veux celui que on a mangé hier je مطلب زه vous مطلب je vous زه غواړم celui هغه que on a mangé hier چې کوم پرون موږ وخوړ quel gâteau tu veux celui-ci ou celui-là quel gâteau tu veux کما کیک ته غواړئ celui-ci دا یو او celui-là او که هغه یو نو ته به ورته je veux زه غواړم celui هغه یو که on a mangé hier هغه یو چې پرون موږ وخوړ je veux celui que on a mangé hier نو دا pronom les pronoms démonstratifs دي دویمه خبر مثلا quel est votre prof d'histoire کم یو ستا د استاد دی یا ستا پروفیسر دی د هیستوري یا د تاریخ quel est votre prof d'histoire کم یو ستا د تاریخ استاد دی celui-ci او celui-là دا یو او که هغه یو نو ته به ورته ووایې چې ما prof d'histoire est celui-ci زما د تاریخ پروفیسر چې دی دا دی mon prof d'histoire est celui-ci دغه ټیم کې مونږ les pronoms démonstratifs استفاده کوو